په یورپي هیواد بلغاریا کې لکونه مسلمانان میشت دي چې زیاتره یې په غریزو سیمو کې اوسیږي او له پیړیو راهیسې یې خپل دودونه ژوندي ساتلي دي. دوی په خاصه توګه د واده ځانګړي دودونه لري چې پکې د ناوې لپاره د واده سامان خلکو ته ښکاره کول یې د پښتنو د دود په څیر دي. یوه خونه د مهر له سامانونو او هغو تحفو ډکه وي چې د مور پلار ترڅنګ خپلو خپلوانو ناوې ته د واده لپاره ورکړي وي. دا زیاتره د لاسو جوړ توکي وي. د واده په ورځ ناوې دغې خونې ته راوستل شي. زما بلغاریایي نوم دسیسلاوا دی. زه 30 کلنه یم او ما ټول عمر په دې کلي کې تیر کړی دی. د بلغاریا ښځې د سرو زرو د ګاڼې یا جیولرۍ ډیر شوق نه لري. البته د واده لپاره دودیز کالي یا جامې اچوي او ځانګړی سینګار ډیر مهم بولي. په دې کلي کې وخت په وخت ودونه کیږي او ټولې ناوې د واده لپاره دا ډول دودیز سینګار کوي. که څه هم بلغاریا یورپي هیواد دی چې زیاتره خلک یې د نوي دور سره سم ژوند کول غواړي، خو د پوماک قبیلې مسلمانان یې خپلو دودونو پرېښودلو ته تیار نه دي. موږ د دې دود ژوندي ساتلو ته ژمن یو او د نوي کل جینکۍ هم دا خوښوي. دوی د بلغاریا د ښاري سیمو د خلکو په څیر په هوټلونو کې ودونه کول نه غواړي. د نوي کل جینکۍ ټینګار کوي چې د دوی ودونه دې په خپلو کورونو کې په دودیز ډول وشي. د بلغاریا ټول آبادي خواوشا 15 لکه ده چې پکې له 6.5 لکو زیات یې مسلمانان دي. دا مسلمانان د هغو ځایي بلغاریانو اولادونه دي چې په دې هیواد د عثماني سلطنت د واکمنۍ پر مهال مسلمانان شوي وو.